په زرګو ډاکټرانو پسې وګرځې که نه او په بچیانو پسې لاړ شي او په مالدارانو پسې لاړ شي او په خانانو ملکانانو پسې لاړ شي او دومره پسې وګرځي چې دا پیزار دې وسولیږي او سوري شي ستا مسله د هغه وخته پورې نه حل کېږي چې څو پورې عرش ولنې پورته نو د هغه الله سره رابطه مضبوطه ساته که نور اسباب لټه هم صحیح خو چې بنیادي اعتماد او یقین هغه ستا په الله باندې نو دا اذکار او دا دعاګانې چې کومې قرآن کې راغلي دي یا احادیثو کې راغلي دي د دې نه زموږ د پښتانه انتهایی غافله دي انتهایی ټکی ورسره لګوي انتهایی غافله لږ نه انتهایی او که څوک پکې پروت هم دی سبحان الله یعنې څوک یې شوق هم ساتي نو هغه دغه بدعتیانو مولیانو ورته دغه بدعي اذکار ښولي دي 1 لاک پیرې به دا وي 2 لاکه پیرې به دا وي د صورت یاسین ختم به داسې کې پلانې ختم به دا کې او هغه به داسې نو یا خو ترې غافله دي او که کوشش کوي نو هغه د داسې مولیانو په لاس بیا ورغلي دي چې هغه مولیانو ورته ناروا طریقې ښولي دي د اذکارو چې هغه طریقې په شریعت کې نشته اوس یو څو دعاګانې درته زه ښیم یا یو څو اذکار او دا ښه یقیني ویم دا زما بدګماني نه ده چې دا ډېرو ته نه دي معلوم موږ ته صرف د خبرو دوا شوې ده چې کله کینو په مجلس کې که نه هر یو مفتی دی هر یو تقوادار دی هر یو عالم دی هر یو شیخ دی هر یو په قرآن پوهېږي هر یو په حدیث پوهېږي او ځکه یو پیر زه یو مجلس کې ناست وم تقریبا داسې 2.5 کاله به کېږي یا 3 داسې مخکې یو ځای ته تللي و سجدې کې ملګرو سره ناست یو کس پکې راغی ډېرې زیاتې خبرې یې شروع کړې بې ادبه ورته کې وویل چې په هره خبره کې به را دانګل هلکه ما ته لږ صبر کوه خبرې ته غوږ ایږده دلته پوه خلک ناست دي څه په هره خبره کې را دانګل وایي نه داسې پوه خو موږ هم یو ما ته ماته د ماښام په اذکارو کې یو 4 ووایه زه د ماښام په اذکارو کې ته ماته یو 4 ووایه چې ستا اوس پته ولې نو کله یو غر ویشتو کله بل غر ویشتو د خبرو دوا شوې دی بازو پرېږدي دا پالتو خبرې دین یې زده کوي دین قرآن او حدیث یې زده کوي د سحر او ماښام اذکار دا وایي په اهتمام سره الله سبحانه وتعالی به د هر شر نه ساتي د فرض منځنه بعد چې کوم اذکار دي جومات کې وې که په لاره کې وې که کور ته لاړ شي هلته یې وې د دې اهتمام کوه که د کار په ځای کې وې الله به د هر شر نه د هر مصیبت نه د هرې بیمارۍ نه به د الله ساتي موږ پسې دا خلک ډېر راځي دا وظیفې غواړي د مولیانو په وظیفو عادت کړي نو زه ورته یم وظیفه دا ده چې د سحر ماښام د اذکار وایه په اهتمام سره وایي نه جي وظیفه نو زه ورته یم دا هغه وظیفه ده چې دا نبوي ده دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ښوولې ده اوس په هغه دعاګانو کې او په هغه اذکارو کې یو ذکر دا دی د عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا دا وی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم چې 3 پیری چا دا وی سحر نو د ماښامه پورې به په ده باندې اچانک یو مصیبت نه راځي او چا چې ماښام وي د سحره پورې به الله د مصیبت نه ساتي ضرور دا سوال کوي داسې ذکر او دعا چې الله د هغې د لاسه ما د بیماریانو نه او مصیبتونو نه وساتي دا یو ذکر دی څه دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سو پیری سټیم سحر او ماښام یو حدیث کې داسې راځي امام ترمذي چې کوم راوړی په هغې کې دا دي وی هر بنده چې سحر او ماښام دا ذکر وي همدغه ذکر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 پیری وی سحر او ماښام
هیڅ شی به در نقصان نه ورکوي